د مور خپلې لور ته د واده نه مخکې ډېر مهم نصیحتونه. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه مور خپلې لور ته د واده نه مخکې ډېر مهم نصیحتونه کوي. دا ویډیو د هر مور پلار وګورئ، په دې هیله چې ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شي. که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. یوه صحرایي عربي ښځه خپلې لور ته د هغې د واده په شپه نصیحت کوي او ورته یې وویل: زما ګرانې لورې، که نصیحت د ادب په سبب یا د ناز او محبت په سبب پرېښودلی شوې، ما به تا ته نصیحت نه وی کړی، مګر نصیحت د غافل انسان خبرول دی او د عاقل انسان سره کومک دی. که یوې ښځې واده او میړه ته ضرورت نه درلودی، نو د دې مور پلار به واده نه کولی. که بیا د لور له طرفه د مور او پلار د محبت او ضرورت په سبب واده پرېښودل کېدی شوې، نو ته به د واده کولو څخه تر هر چا مستغني وې. مګر خبره داسې نه ده، بلکې واده کول د ژوند ضرورت دی. ګرانې لورې، ته د هغه کور څخه جلا کېږي چې په هغې کې پیدا شوي او هغه ځالګۍ پرېږدي چې په هغې کې لویې شوي، او د داسې ملګري سره به ژوند کوي چې پیژندنه ورسره نه لري. نو زما څخه د غلط خویونه زده کړه چې دا به ستا د نوي ژوند لپاره نیکبختي او کامیابي وي. اول، د خپل خاوند سره په پوره قناعت ژوند او ملګرتیا کوه. مطلب یې دا دی، یعنې څومره چې د خاوند مالي قدرت وي، څومره چې د هغه ګټه او تنخوا وي، په هغه سره قانع اوسه او د ده تر قدرت لوړ یا زیات شی مه ځینې غواړه. داسې مه کېږه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې بېځایه مصارف او بېځایه سیالیو د میړه دنیا او آخرت دواړه ورخراب کړي دي او پر هغه سربیره یې خپل کورنی ژوند هم ورسره تریخ کړی دی. نن ورځ داسې کسان شته چې میاشتنۍ تنخوا یې 2-3 زره ده، خو دغه کسان د خپلې ښځې په غوښتنه په کور او لباس کې د هغه چا سره سیالي کوي چې په یوه ورځ کې د ده د میاشتې تر تنخوا 2 چنده او 3 چنده زیاته ګټه لري. دویم، د خپل خاوند سره په اطاعت، فرمانبردارۍ او خبره اورېدلو سره ژوند کوه. یعنې په کورني ژوند او دنیوي کارونو کې د خپل خاوند د خوښې مراعات کوه. څه چې دی د خاوند خوښه وي هغه کوه، هر څه چې درته وایي هغه اوره او بې له دلیل ویلو هغه قبلوه. کوښښ کوه چې ټول کارونه دی د خاوند د خوښې او د نظریې سره برابر او موافق وي. دریم، د خپل خاوند د لیدلو او بویولو د ځایونو ډیره خاص پاملرنه کوه. یعنې ستا بدن او لباس، خونه او بستر چې د ده د لیدلو او بویولو ځایونه دي، د هغو پاکولو او خوشبویه کولو ته ډیره متوجه اوسه. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې ښه لباس او د بدن نظافت یې فقط د ودونو او مناسباتو لپاره وي، خو خپل کور کې په لغړن لباس او د اشپزخانې د پیاز او اوږې په بویانو ککړ لباس کې ژوند تېروي. څلورم، ویښه او هوښیاره اوسه چې د خاوند سترګې تا په خیرن حال کې ونه ویني او ستا څخه بې له ښه بویه بل بوی پرې ونه لګېږي. د دغه خبرو څخه د بدن نظافت او پاکوالی د شریعت په چوکاټ کې مقصد دی. پنځم، د ده د ډوډۍ خوړلو وخت وپېژنه، ځکه د لوږې حرارت اور بلونکی دی. نن ورځې ځینې کسان د لوږې په حالت کې خپل کور ته د دې دپاره زر او په تلوار وررهي وي چې یو څه وخوري، خو متاسفانه کور ته چې ورسي ښځه یې ویده وي یا د همسایهګانو په کور کې وي. که بیا یې میړه یو څه ورته ووایي او یا یې له کورني ژوند څخه شکایت وکړي، هلته نو بیا له دې ګیلو او شکایتونو غوږ ونیسه. اوس نو ته ووایه دغسې کور ته خوشحالي د کومه راشي. شپږم، د ده د خوب په وخت کې ارامه اوسه، یعنې غالمغال مه جوړوه، ځکه د خوب خرابوالی قهر راوستونکی دی. یعنې د ځینو ښځو د کور جارو کول یا نور کورني کارونه هغه وخت ورپه یاد شي چې خاوند یې ویده شي. اووم، که د خاوند فکري او غمجنو، باید د ده په حضور کې خوښي او خوشحالي ښکاره نه کړي، ځکه دغه کار د ده په حق کې کوتاهي ده. یعنې داسې نه لکه ځینې ښځې چې خاوند یې د باندې څخه فکري او خواشینې راشي او دا بې ځایه خاندي، خوشحالیږي او ټوکې کوي. اتم، که د خاوند خوښ او خوشحاله و، ته باید د ده په حضور کې غم او پریشاني ښکاره نه کړې، ځکه دغه کار د ده فکر خرابونکی دی. نهم، تر هر چا د ده عزت ډیر کوه، پر ده به هم ته تر هر چا ګرانه یې. لسم، پوه شه چې د خپلې خوښې ژوند ته تر هغو نشي رسېدلی تر څو چې د ده شرعي رضا او غوښتنه که ستا خوښه وي که ناخوښه تر خپلې رضا او غوښتنې د مخه نه کړې. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي، نو دا ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.